د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشي په موکړې څومې مخبرونو ته ورزګان کې د ماین چاودنې درې ملکی وګړي وژلې دي. په ورزګان کې د ماین د چاودنې له امله درې ملکی وګړي وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د ورزګان والي محمد عمر شیرزاد وایي د کندهار ترینکوټ پر لویه لار د وسلوالو طالبانو له لوري ځای پر ځای شوی ماین د ملکي وګړو پر موټر چاودنه کړې ده. د په خبره په دې پیښه کې درې ملکیان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. نوموړي دغه پیښه خندلې په وینا یې د وګړو د تګ راتګ پر لار د ماینونو ځای پر ځای کول بشري ضد جنایت دی. سره له دې چې د ورزګان والي د یاد ماین ځای پر ځای کولو کار د وسلوالو طالبانو بولي، خو دغه ډلې تر اوسه پر یاده پیښه غبرګون نه دی ښودلی. ولسمشر غني وایي طالبان د وضعیت په پیچلي کولو سولې ته خنډونه جوړوي. افغان حکومت وایي طالبان د وضعیت په پیچلي کولو سره د سولې په لاره کې خنډونه جوړوي. د ارګ له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې اعلامیه کې په هرات کې د تېرې ورځې برید غندل شوی. ولسمشر غني یې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې ده. ولسمشر غني ویلي چې طالبان د دغه ډول بریدونو په ترسره کولو وضعیت پیچلی کوي او په دې توګه د سولې په لار کې خنډونه جوړوي. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې طالبان په دغه ډول بریدونو د سولې لپاره د ارادې نشتوالی ښیي او په وینا یې دغه ډله د خبرو له لارې د اوسني بحران ختمولو ته ژمنه نه ده. په هرات کې تېره شپه خورا درنه چاودنه وشوه چې 8 کسان یې وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو افغان حکومت یې د طالبانو کار بولي. او بلینکن یو ځل بیا د افغانستان په ګډون په نړۍ کې د شخړو پر ختمولو ټینګار کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن یو ځل بیا د افغان جګړې په ګډون په ټوله نړۍ کې د شخړو پر ختمولو ټینګار کړی دی. بلینکن دا څرګندونې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریس سره په لیدنه کې کړې دي. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلي چې د 13 ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریس سره د افغانستان، برما، ایتوپیا په اړه ګټورې خبرې اترې کړې دي. بلینکن له ملګرو ملتونو سره په نړۍ کې د شخړو په پای ته رسولو کې د ملګرتیا هرکلی کړی دی او زیاته کړې ده خوښ دی چې له ملګرو ملتونو سره د دې او په نړۍ کې د نورو شخړو د ختمولو لپاره په ګډه کار کوي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.